بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. زما محترم مسلمانان ورونو، یو ناشنا مرحله چې په موږ او تاسو باندې را روانه ده، هغه مرحله د قیامت ده، او د هغې احوال او د هغې احوال او د هغې شداید. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دا موضوع ډیره بیان کړې. وجه دا ده چې یو د دې نه خلکو انکار کوو، او بله دا ده چې دا مرحله ډیره سخته ده. نو عقلمن انسان چې کله په یو داسې مصیبت پوه شي چې هغه د ده مخې ته را رواني، نو د بچاو کوشش یې کوي چې د هغې نه ځان بچ کړي. نو د قیامت ورځ زما عزتمندو دا یوه ډېره سخته ورځ ده، او په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی په مختلفو تعبیراتو سره او په مختلفو طریقو سره بیان کړي. لکه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کله دا ورځ د قیامت قایمه شي، نو یوم یفر المرء من اخیه، په دغه ورځ به یو کس له خپل وروره تښتي، و امه و ابیه، او د خپل مور او پلار نه به تښتي، و صاحبته و بنیه، او د خپلې ښځې او د خپلو بچو نه به تښتي. ولې؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، ځکه په دغه ورځ باندې به هر یو شخص، هر یو انسان، هر یو کس، هر یو تن په داسې یو حالت کې چې هغه به له نورو نه غافله کړی، یعنی د خپل ځان په غم کې به ډوبي. زما عزتمندو، تاسو لږ فکر وکړئ په دې ایتونو باندې. په دنیا کې موږ او تاسو دا د کورنۍ افراد دي، ورور، مور او پلار، بچي او خپله ښځه. د دې لپاره په دنیا کې انسان څومره کوششونه کوي، او ډیر کرتی د بل چا حق هم له دې لپاره لاندې کوي. خو د قیامت په ورځ به دغه انسان د خپل د کورنۍ د افرادو نه تښتي. الله فرمایي: یوم یفر المرء من اخیه، په دغه ورځ باندې به انسان له خپل وروره تښتي، و امه و ابیه، او د خپل مور او پلار نه به تښتي، و صاحبته و بنیه، او د خپلې ښځې نه به تښتي، او د خپلو بچو نه به تښتي. وجه دا ده چې ورځ ډیره سخته ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي: فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا. الله فرمایي چې دا داسې یوه سخته ورځ ده چې ماشومان به پکې بوډاګان شي. وجه دا ده چې ډیره سخته ده او ډیره اوږده ورځ ده، او ډیر ناشنا احوال او مراحل پکې دي. نو زما عزتمندو، الله سبحانه وتعالی دا ورځ ډیره بیان کړې. وجه دا ده چې موږ او تاسو دې ورځې ته تیاری وکړو. الله سبحانه وتعالی فرمایي: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هغه ورځ چې زړونه ټنګوي، او ته څه شي پوه کړې چې دا کومه ورځ ده؟ الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې دا انسانان به پکې خواره واره شي. نو ډیره سخته ورځ ده، او د دې تیاری پکار ده. زما عزتمندو، الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي، او الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې دې ورځ ته موږ او تاسو تیاری وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.